نحمده ونصلي على رسوله الكريم. معزز حضارو، اکثر ملګري سوال کوي چې آنلاین تجارت یا بیټکوین تجارت یا آنلاین صرافي دا جائزه ده او کنه ده. محترمینو، بیټکوین یا ډیجیټل کرنسی دا یو محض فرضي او خیالي شی ده او د حقیقي اسعارو او کرنسی اوصاف او شرایط ورکی موجود نه دي. نن سبا چې کوم نیټ باندې کاروبار چلیږي دا خالص دوکه ده، حقیقت کې مبيعا نسته، بلکې حقیقت کې دا فارکیس غوندې سود او قمار ده. نو شرعاً دا حلال نه ده. راځو د شریعت پرانا کې د شریعت نگانا یو مشکل ورکې دا ده چې دا خیالي اسعار دي او فرضي اسعار دي، حقیقت نه لري. دویم دا ده چې دې کې فریب او قمار او دوکه ده. او بل کوم قاعده او قوانین چې وضع کړي دي د صرافي دي پاره هغه دلته نسته. همدارنګې دلته قبض هم نه راځي او احیانا که چیرته د تا د اکاونټ بند سي نو دعوه هم نسي کولی، یعنی یقیني نه ده دا قمار سو. او د لحاظ سره د دیدګاه د قانون نه تاسو وګورئ هیڅ یو مملکت کې دا قانوني لیسانس او جواز د کاری نه لري. دویم مشکل ورکې دا ده چې دا حق کیږي، لکه جاپان کې 2019 کې حق سو. او همدارنګې که چېرته تا نه خپل اکاونټ شماره یا پاسورډ هیر سي نو هر څه ختم شول، بیا ته چا سره دعوه نسي کولی ځکه قانوني حیثیت نه لري. او بل دا ده چې دا یو فرضي او هوایي شی ده، نو دې لحاظ سره دا جائز نه ده. او معززو حضارو، دې لحاظ سره دې کې ډېرې ستونزې دي. ما درته ویلي د شریعت لحاظ سره، شریعت کې ته چې کار کوي یا به مضاربت وي یا به شراکت وي، چې دلته دا یو هم نسته. او بل دا ده چې اول تاسو دلته $40 جمع کوي نو هغې باندې تا ته $1 ګټه درکوي. دا معلومه ګټه ده او دا هم سود ده. خو بعضې ملګري وایي چې کله زیاتیږي او کله کمیږي، خو هغې کې بیا هم مشکل دا ده چې ولې همیشه ګټه ده، توان ولې نسته. او حال دا ده چې مضاربت او شراکت کې توان او ګټه دواړه وي. او بل چې کوم پیسو باندې تا کاروبار کیږي تا ته معلومه نه ده چې تا په پیسو باندې کوم کاروبار کوي. اکثر خارجي کمپنیانې وغیره خلک کفار هغه سود کاروبار کوي، نو باید د تا په مال باندې سودی کاروبار اونسي او هغې ته اجازه ورنه کړلی سي. نو دې لحاظ سره دې نه ځان ساتل پکار دي. او همدارنګې دې شرکتونو باندې ملاحظه، یو خو دا ملاحظه ده چې مالک مجهول ده، هیڅ معلومات یې نسته. دوی باره کې چې کوم معلومات یې خالص په نیټ باندې دي. او که چېرته بعضې ممالکو کې دوی دفترونه دي، هغه حکومت ځکه څه ورته نه وایي چې په زیاتو قیمت کرایو باندې هغه جویونه نیولي دي. او بل ورکې مشکل دا ده چې دا کاروبار هیڅ حقوقي او قانوني حیثیت نه لري، کومه رسمي مرجع نه لري چې تاسو هلته دعوه مخته بوځئ که چېرته هغه تاسو پیسې یا دارایي مال له منځه ویسي. بل مشکل ورکې دا ده
چې د شرکتونو مالکان څوک دي، حقیقي اشخاص دي یا روباټان دي، ترڅو هغې باندې شرعي احکام مرتب سي. او همدارنګې بل مشکل ورکې دا ده چې دا د کوم یو قانون او د څارنې لاندې نسته دوی چې دوی حساب ته راکش کړي. او همدارنګې دوی زیات فعال دي په غریبو هیوادونو کې چې هلته زیات خلک علم نه لري. او همدارنګې بل مشکل ورکې دا ده چې دا هیڅ یو ضمانت نه لري، نه شرعي نه حقوقي. نو دې لحاظ سره دې نه انلاین بازار نه ځان ساتل پکار دي. راځو دویمې مسئلې ته، انلاین صرافي یا فورکس. اصل کې دی کې انلاین صرافي کې شپږ اسعار استعمالیږي. د شپږو مملکتونو پیسې استعمالیږي. ډالر دی، یورو ده، پاونډ دی، جاپانی ین ده، استرالیایي ډالر دی، او همدارنګې د سویزرلینډ هغه پیسې دي. دوی ترتیب داوي چې مقابل اسعارو باندې پیسې بدلی. کاری وخت دو انلاین صرافي هفته کې 15 ورځې ده او 4 ساعته کار کوي، او دوی روزانه تقریبا 15 میلیارډ روپۍ تبادله کوي. دا انلاین صرافي 3 قسمه اسعار تبادله کوي. یو فوري سمدستي، دویم ورستنی، یو په هغه ورکوي پیسې اخلي خو مقابل پیسې بیا بعد کې ورکوي، او دریم راتلونکی بازار. نو دا فورکس داسې یو شی ده چې هیڅ فزیکي بازار نه لري. د نیټ په واسطه باندې چلیږي. ټول کار د کمپیوټر او په اړیکو واسطې سره ده. بل اساسي مسئله دا ده چې د انلاین صرافي کې یو شرط دا ده چې قبض به د حاضرینو مجلس کې وي. د بائع او د مشتری به دواړه قبض کوي، او انلاین صرافي کې دا نسته. دویم خيار به نه وي. صرافي کې چې کله قید هغې کې به خيار نه وي. یعنی ته داسې نه سولی چې احمد محمود ته ووایي چې دا ډالر زه په یورو باندې بدلوم، ما ته اختیار راکړه، که خوښه مې سوه بدلوم که نه بدلوم. دا جایز نه ده. او همدارنګه صرافي کې باید وخت نه وي. بل اساسي شرط دی کې دا ده چې عدم قبضیت د قبض پکې نه راځي. نو دغو مسائلو سره شریعت کې دا ناروا دي، او دینه باید موږ او تاسو ځان وساتو. او دع ما یریبک الی ما لا یریبک. نو الله دې وکړي چې ما غږ کومو مسلمانانو ته ورسیږي هغه دغو شیانو نه ځان وساتي او د حرامو نه ځان وساتي. حرام هغه عظیمه ګناه ده. حدیث پاک کې راځي چې چا بدن ته یوه لقمه یو مړۍ حرام لاړ سي، هغه بدن چې هغه په د حرامو سره غټ سي، هغې دپاره جهنم زیات مناسب ده. نو الله دې موږ او تاسو وساتي. همدارنګې سودي نظام، سود 1 روپۍ چې ده هغه د 36 وارې زنا نه زیاته ګناه لري. نو دې لحاظ سره الله سره د جنگ اعلان ده. نو لحاظه محترمینو مسلمانانو ورونو دې معاملاتو کې ډېر محتاط اوسیږئ. د شکوک و شبهاتو نه ځان ساتئ. بعضې هغه خلک چې د جواز فتوا ورکوي یا خو علم نسته، او یا دا نه چې هغوی ته چا طمع ورکړي، او یا دا ده چې هغه سم پوه سوي نه دي. نو لحاظه الله دې ما او تاسو ته پوهه را نصیب وګرځئ، بیا د توفیق عمل را نصیب وګرځئ. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.